بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترم و یو داسې خاص او حیران کنه وظیفه بیانوم چې د کریم رب د غیبی مدد نظارې به تاسو په خپلو سترګو باندې ووینئ. زما عزتمندو، چې په ژوند کې مو څه داسې حاجت وي چې د هغې پوره کېدل په نظر باندې نه راځي او انسان ته هغه ناممکنه په نظر باندې راځي، خو لیکن د خالق د الله جل شانه په مخ کې خیس یو کار هم ناممکنه نشته. لہذا که د ستاسو په زندګۍ کې څه مشکل وي، څه پریشانی وي او د هغې نه د وتلو څه حل تاسو ته په نظر باندې نه راځي، نو دا وظیفه چې ډیره مختصره وظیفه ده تاسو وکئ. کریم رب به د ستاسو په زندګۍ کې یو عظیم الشان انقلاب راولي. تمام ناممکنه حاجات به مو الله جل شانه پوره کړي او د هر قسمه تکلیفونو او پریشانونو به الله جل شانه نجات عطا فرما کړي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو او سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې ول نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویذونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ. لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو منشن کوئ، ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو د الله جل شانه د صفتي نومونو دا خاص وظیفه کول غواړئ، نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ ما. زما عزتمندو، دا نننۍ وظیفه دومره خاص او دومره طاقتور وظیفه ده چې دې طاقت، د دې اثرات او د دې برکاتو به تاسو ته هله پته ولګي کله چې تاسو د عظیم الشان او خاص وظیفه شروع کړئ. بعض اوقات انسان یو داسې کار کې راګیر شي او داسې مشکلاتو کې ورخلي، څه داسې پریشانو کې راګیر شي او داسې حاجتونه ورته مخې ته راشي چې د هغې حل کېدل دته په نظر باندې ناممکنه راځي چې یاره دا مشکل به مې څنګه حل شي او دا کار به مې څنګه پوره شي. انسان ډېر په ټینشن کې وي، پریشانۍ کې مبتلا وي، لیکن د هرې مسلې او د هرې پریشانۍ حل او د هر حاجت پوره کېدل، په هر کار کې انسان ته کامیابی ملاویدل، زما عزتمندو، دا پس سره کیږي دا د الله جل شانه سره په تعلق باندې او د کریم رب نه په غوښتلو باندې د الله جل شانه په حمد و ثنا سره خپل ځان کریم رب ته ورمخ کی کو. دې سره زما عزتمندو الله جل شانه سره تعلق جوړیږي. یو انسان دی هغه د خپل خوښې زندگی تیری او دا وایي چې یاره زما دا کارونه به سم شي او زما دا مسئلې به حل شي، نو داسې نشي کېدی. پکار د زما عزتمندو چې مونږه د خپل زندگی د الله جل شانه په احکاماتو او د هوګ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خواږو طریقو باندې تیرو، نو بیا به زمونږ په زندگی کې به مشکلات هم ناراضي، پریشانی به هم ناراضي او مونږ په خپل حاجتونو او مقاصدو کې ډیر زر کامیابی مومو. زمونږ په وهم او ګمان کې به هم نوي او الله جل شانه به زمونږ تمام مسالې هغه حل کړی وي. لہذا یو انسان ته د رزق مسله وي، د مال او دولت مسله وي یا د رزق تنګي وي، نو زما عزتمند
عزتمندو الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره به د انسان ته بے پناه مال او دولت او د رزق دروازې په د باندې راکولو کی. یا زما عزتمندو په کور کې جنگ جګړې وي یا د ښځې خاوند ترمنځ هغه اختلافي یا نور خاندان کې چا سره اختلاف وي، زما عزتمندو دغه اختلافات بیا جنگ جګړو ته ورسیږي او ډیر لوی فسادات نه جوړیږي. نو زما عزتمندو که چېرې تاسو غواړئ چې زمونږ په کورونو کې اتفاق او اتحاد راشي او مینه او محبت سره دا جنگ جګړې بدلی شي او هر یو د بل سره مینه او محبت سره ملاویږي، نو زما عزتمندو د دې لپاره دا وظیفه ډیره مجربه او لاجوابه وظیفه ده. یا زما عزتمندو تاسو د کاروبار روزګار مسلې وي، کاروبار او روزګار مونږ ته الله جل شانه به تاسو ته بهترین کاروبار او روزګار در نصیب کی. یا کاروبار او روزګار مشته ده خو پاغي کې تاسو ته نقصان ملاويږي، فایده پاغي کې نه ملاويږي او تاسو پاغي کې پریشان حال ای، الله جل شانه به تاسو ته په دغه کاروبار کې مال حال کې او برکات را نازل کی او تاسو زړه په هغه ډیر زیات خوشاله وي. لہذا زما عزتمندو دا وظیفه ډیره اسانه وظیفه ده او ډیره مختصر وظیفه ده، لیکن د دې برکات او د دې ثمرات دا ډیر بے انتها دي. زما عزتمندو دا د الله جل شانه د یو څو نمونو یو خاص او عظیم الشان وظیفه ده. دا وظیفه زما عزتمندو د ژوند بدلون کی وظیفه ده، هم د دې په برکت سره به الله جل شانه د ستاسو ژوند او زندگی بدلی. زما عزتمندو دا خبره یاد ساتئ چې په کوم رزم تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو کول شي، خدا خبره تاسو یاد ساتئ چې دا وظیفه به تاسو د مازیګر موز نه پس کوئ. زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم. طریقې دا چې کله تاسو د مازیګر مونځ کو نو په خپل ځای باندې به تاسو کې نه د دینه پس به تاسو 11 مرتبه 11 پیره درود شریف وای، خدا د چې درود ابراهیمی وای، یعنی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد تر اخره پورې. د دینه پس به زما عزتمندو د الله جل شانه د سلور صفتی نمونه یا حی یا حلیم یا عزیز یا کریم یا حی یا حلیم یا عزیز یا کریم دا به 300 مرتبه 300 پیره تاسو وای. اخره کې بیا 11 پیره درود شریف تاسو وای. کله چې درود شریف ویلو نو بیا به د دعا د پر الله سپورت کوي، د الله جل شانه نه به انتهایی عجزه سره توجه سره او جلا سره د الله جل شانه نه وغواړي. ځکه زما عزتمندو نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای چې کله تاسو دعا غواړئ نو د زړه نه تاسو دعا غواړئ او خدا د چې سړی پاغي کې او جړی او که جړه نه درځي نو بیا د جړه شکل جوړول پکار وي. بل دا زما عزتمندو پوره توجه سره دعا غوښتل پکار وي، ځکه حدیث شریف کې راځي چې الله تعالی د غافل ازله دعاګانې نه قبلې، نو انتهایی توجه عجزه سره د الله جل شانه نه د خپل مقصدونو د خپل حاجتونو د پوره کېدلو د لپاره دعاګانې وغواړئ. دا رنګ ستاسو سم مسائل وي، پریشانی وي، تکالیف وي، دا غي د دفع د لپاره د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ. ان شاء الله تعالی د دې عظیم الشان وظیفې په برکت سره به کریم رب د ستاسو تمام مسائل حل وګرځوي او ستاسو په ژوندۍ او ژوند کې به عظیم الشان انقلابات الله جل شانه راولي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه ډیره زیاته خوښه شي وي. که ویډیو مو خوښه شي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم تاسو سره بل ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ.